السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. صدق الله العظيم. درنو او قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، الله جل وعلا شانه په دې مبارک آیت کې موږ او تاسو ته دا فرمایي چې د الله جل وعلا شانه رحمتونه او مغفرتونه او د الله تعالی هغه ستر جنتونه چې کله تاسو غواړئ لاسته یې راوړئ نو په هغې کې تلوار وکئ، په هغې کې مسارعه وکئ، په هغې کې یو د بل نه مخکېوالی وکئ، یو د بل سره مسابقه وکئ. د الله جل وعلا شانه مغفرت او د الله جل وعلا شانه رحمتونه، د الله جل وعلا شانه هغه نعمتونه چې په جنت کې آماده کړي دي. که څوک غواړي چې مسابقه انسان سره وکړي نو په دې شیانو کې دي وکړي. زمونږ او ستاسې عموما مسابقات او یو د بل سره مقابلې د دنیا په امورو کې دي. دا آیت کریمه موږ او تاسو ته دا توجیه کوي، موږ او تاسو ته لارښوونه کوي چې که تاسې چیرته د مسابقې او د مقابلې او یو د بل نه د مخکیوالي اراده لرئ نو الله رب العالمین په رحمتونو کې د الله تعالی په فضل او مهرباني او په مغفرتونو کې او د الله جل وعلا شانه د جنتونو په لاسته راوړلو کې دا مسابقې وکړي. الله جل وعلا شانه دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي او موږ ټولو ته دې الله تعالی خپل مغفرت او جنت نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.